له نړیوال کرکټ د درې غبرګو پیاوړو لوبغاړو ناڅاپي استعفا. جون میاشت کې د کرکټ په نړۍ کې درې ټکان ورکوونکي خبرونه په یو بل پسې د درې مخکښو او نوموتو لوبغاړو استعفا وه. له نړیوالو یو ورځنیو لوبو د ګلین مکسویل استعفا، له هر ډول نړیوال کرکټ د هنري کلاسن او تازه د نیکولاس پوران استعفا. د جون په 2مه د استرالیا کرکټ بورډ له نړیوالو یو ورځنیو لوبو د خپل آلراونډر ګلین مکسویل د استعفا خبر تایید کړ. د 34 کلن مکسویل د استعفا لامل په شلوریزو او ټیسټ لوبو تمرکز زیاتول بلل کیږي. مکسویل په 2012 زیږدیز کال کې نړیوال کرکټ پیل کړی چې له یاد کال تر څنګ 2025 کال یې ټولې 140 ورځنۍ لوبې کړي چې په 114 پاڼیو کې له 126.0 سټرایک ریټ سره ټولې 3990 منډې کړي. تر ټولو لوړې منډې 201 سوځېدلې په هند کې د 2023 کال په ورځني نړیوال جام کې د افغانستان پر وړاندې کړي دي. ګلین مکسویل په ورځنیو لوبو کې 4 سلیزې، 23 نیمه سلیزې، 302 څلوریزې او 150 شپږیزې لري. همداراز ښاغلي مکسویل د ورځنیو لوبو په توپچونه کې د 149 لوبو په 119 پاڼیو کې له 5.4 اقتصاد سره 20 وکټې اخیستي او په ډګر ساتنه کې 9 کیچونه ترلاسه کړي دي. په همدې حال کې د سویلي افریقا وکټ ساتونکي او چټک توپ وهونکي هنري کلاسن هم د جون په 2مه له هر ډول نړیوال کرکټ استعفا اعلان کړه. نوموړي په یو بېساري او خواشینونکي اعلان سره خپله استعفا په ډاګه کړه. کلاسن ویلي له اوږدې مودې راهیسې خپلې کارکردګۍ ته ارزښت نه ورکوي، له لوبو کولو خوند نشي اخیستی او حتی د سویلي افریقا لپاره د لوبو ګټلو یا بایللو په اړه بې احساسه شوی. هنري کلاسن د خپل استعفا بل لامل د سویلي افریقا د مشر روزونکي روب والټر استعفا هم ښودلې چې په اړه یې زیاته کړې له ښاغلي والټر سره یې د 2022 کال نړیوال جام پورې هر څه پلان کړي وو، خو کله چې د قرارداد پر سر له افریقایي کرکټ بورډ سره د والټر مذاکرات مطلوبې پایلې ته ونه رسېدل او استعفا یې وکړه، نو د ده لپاره هم د استعفا پریکړه اسانه کړه. کلاسن له نړیوال کرکټ په استعفا سره ویلي چې غواړي خپل شخصي ژوند او کورنۍ ته ډیر وخت ورکړي. دا په داس حال کې ده چې هنري کلاسن تر دې وړاندې د 2024 کال په جنوري میاشت کې له ټیسټ کرکټ هم استعفا کړې وه. په ټوله کې هنري کلاسن د سویلي افریقا لپاره 4 ټیسټ، 80 ورځنۍ نړیوالې او 58 شلوریزې نړیوالې لوبې کړي چې د ټیسټ لوبو په 8 پاڼیو کې مجموعي منډې 104، د ورځنیو لوبو په 55 پاڼیو کې له 111.05 سټرایک ریټ سره 2140 او د شلوریزو لوبو په 53 پاڼیو کې له 141.4 سټرایک ریټ سره 1000 منډې کړي دي. په ټیسټ لوبو کې لوړې منډې 15، یو ورځنیو کې 140 او شلوریزو کې 80 دي. یو ورځنیو لوبو کې 4 سلیزې او 11 نیمه سلیزې او شلوریزو لوبو کې 5 نیمه سلیزې لري. په ورته وخت تازه د ویسټ انډیز پخواني لوبډلمشر او توپ وهونکي نیکولاس پوران په ناڅاپي ډول په 29 کلنۍ کې له هر ډول نړیوال کرکټ تقاعد اعلان کړ. په تر ټولو کم او ځوان عمر کې د پوران استعفا ډیره ټکان ورکوونکې بلل شوې او ډیرې پوښتنې یې راولاړې کړي، خو ښاغلي پوران د استعفا کوم ځانګړی لامل نه دی په ډاګه کړی او یوازې په خپلې انسټاګرام پاڼې د څو احساساتي جملو په لیکلو د استعفا خبر ورکړی. یو څه چې په دې وروستیو کې د ډیرو لوبغاړو پام له نړیوال کرکټ اړولی د سوداګریزو لیګونو ګرم بازار دی چې ډیر لوبغاړي پخوا ورمات دي او ډیر کله د ملي سیالیو پر ځای لنډو شلوریزو او لسوریزو سوداګریزو لوبو ته ارزښت ورکوي. په هر حال نیکولاس پوران په 2014 زیږدیز کال کې د ویسټ انډیز لپاره نړیوال کرکټ پیل کړی وو چې له یاد کال راهیسې تر دې دمه یې ټولې 180 ورځنۍ او 116 شلوریزې لوبې کړي چې د ورځنیو لوبو په 58 پاڼیو کې له 99.15 سټرایک ریټ سره 1983 منډې او په 19 شلوریزو پاڼیو کې له 116.9 سټرایک ریټ سره 2215 منډې جوړې کړي دي. په ورځنیو لوبو کې لوړې منډې 113 دي چې 3 سلیزې او 11 نیمه سلیزې لري. په شلوریزو لوبو کې لوړې منډې بیا 98 دي چې له کومې سلیزې پرته 14 نیمه سلیزې لري.